زه وایم چې زموږ دوستي د رشاد صاحب سره د څه وخت څخه شروع شوې ده. هغه وخت زه لا نه وم پیدا شوې چې د بڅرک صاحب او د رشاد صاحب دوستي و د دې دواړه د ویښو زلمیانو د ګوند تکړه غړي وو او دواړه په یوه مفکوره او په یوه فکر باندې وو او تر هغه راوروسته دواړه په متحرک ډیموکرات کې هم نظر ملګري وو او زموږ کورنۍ دوستي څه وخت ډېره شوه چې زموږ د دې د کور دوستي یعنې د ښځو دوستي مو هغه وخت کې چې بڅرکي صاحب د کندهار څخه کابل ته تبعید شو نو په اول ګولایي مسجد ولی په خیرخانه کې اول د دوی کور و په هغه سړک باندې پر دوهم سړک باندې زموږ کور و. په دغه وخت کې زه په عایشه دراني لیسه کې د پښتو ښوونکې وم. 12 صنفو ته مو 12 ټولګي ته مې پښتو درس ورکولی نو اکثره وخت پر دغه لار به زه تلم د رشاد صاحب کره ورتلم د دې پوښتنه به مې هم کوله کله دوی راغلي کله زه ورغلې نو دغه د مکتب لخوا چې به ورغلم په مکتب کې چې به کوم دغه درلودله په درس کې چې به کوم ستونزه درلودله یا لغاتونه یا ګرامر نو د رشاد صاحب څخه پوښتنه کوله هغه زما سره به کومک کوي او ځینې وخت چې به ورغلم نو د رشاد صاحب کتابخانه یې په دوه منزل کې وه نو د ده یوه لور وه چې کوکو نومېدله هغه ډېره د مطالعې هم شوقي وه او د کتابو شوقي وه تصوفي کتابونه به د رشاد صاحب هر وخت ورڅخه وویل به یې نو رشاد صاحب وویله که تاسو بېکاره یاست راسئ زما سره کومک وکړئ. زه کوکو به وختلو ورغلو هغه کتابونه به پراته وه موږ به ورسره کومک کوي ده به راښوله موږ به په خانو کې ایښولس نو په عین حال کې به ده به زموږ څه سوالونه کوله که به نه وه ژبې به هغه موږ ته راښوله وه موږ به د محترم څخه سوالونه کوله. دغه کیسه مې په یاد ده چې رشاد صاحب په دغه وخت کې ویله چې زه په کندهار کې د کوچني معلم په نامه باندې مشهوره وم. ولې کوچنی معلم وم چې د 15 کالو څخه ما درس شروع کړی وه د تندرستۍ و د ښو اخلاقو دا په دغه څو مضامین ما د ځان سره اخیستي وو هغه به مې وه شاګردانو ته ورښوله په کلاس کې یا په صنف کې تر ما شاګردان غټان وو اکثریت یې تر ما غټان وو نو د ده د علم د دې سره لکه علاقه چې وه د هغه کوچنیوالي څخه دی په کوچني معلم باندې مشهوره وو. بل رشاد صاحب چې ما ډېر لیدی په خیرخانه کې چې د مخ مې وویله زموږ کور و دی و عارض صاحب هر وخت مازدیګر زموږ کور ته راغلله بڅرکي صاحب ته یې ویله چې درځئ چې د باندې ووځو نو به درې سره خدای درې سره وبخښي د باندې به ولاړله په خیرخانې پر جار یې بللی پر هغه ځای باندې به یې چکر والی تر مازدیګر ناوخته ماښامه پورې بیا به راغله په دروازه کې به موږ مجلس سره وکړي او ځینې وخت به کور ته راغللی نو د رشاد صاحب خاطرې خو ډېرې دي او د ده همکاري د ملګرو سره د ټول سره د ده د محبوبیت سبب ګرځېدلې دي. دوې خاطرې چې زما په یاد دي چې زموږ سره یې کومک کړی دي شخصا زموږ د کورنۍ سره یو چې بڅرکي صاحب په کندهار په فرقه کې دی د ویښ زلمیانو په تور باندې بندي وو نو په دې وخت کې موږ کوچنیان وو یوازینی څوک چې راتلله پر موږ باندې پوښتنه کوله رشاد صاحب وو او خواخوږي صاحب وو زموږ د کور احوال به یې نیوی او په دویمه پله کې نو زما دا په یاد دي چې بیا هم میوندوال صاحب چې شهید کړي په دغه وخت کې زموږ کور تقریبا محاصره و د وزیر داخله فیض محمد نومېدی فیض محمد و هغه احوال بڅرکي صاحب ته ورکړی و چې کور خلکو احوال ورکړي چې کور محاصره دی ته باید د کوره راونه وځې نو موږ په کور کې په هېڅ داسې بده ورځ دوست نه لري یوازینی څوک چې په ډېر جرأت سره په ډېر متانت سره زموږ کور ته راغلی هغه مرحوم رشاد صاحب و هغه د اسناد متحرک ډیموکرات کوم داسې شی خو نه و خو د متحرک ډیموکرات هغه برنامې و اساسنامې و او یا د مساوات اخبار و هغه یې ټوله د ځان سره یوړله دا د ده ښېګڼې چې زموږ د اوسه پورې نه هېرېږي
او د ښه اخلاق خو د مخ هم ټول ویلي دي او بیا چې څوک ورسره په ژوند کې ورسره مخامخ شوي دي ټول د صفات کوي لکه څنګه چې د مولوي عبدالخالق واسعي خدای هغه هم وبخښي هغه وویل چې زما د رشاد صاحب په اخلاقو مې کسب کیږي او د خواخوږي صاحب په خواخوږیتوب مې کسب کیږي چې د دوی د ښو اخلاقو شهرت په ټولو کې درلودلی